لیوه یو له هغو حیواناتو څخه دی چې له زرګونو کلونو راهیسې د انسان د خیال، ادب او افسانو برخه پاتې شوی. دا حیوان د هوښیارۍ، ځواک، ټولنیز ژوند او ښکار د مهارت سمبول بلل کیږي. لیوان نه یوازې د ځنګلي طبیعت یوه مهمه برخه ده، بلکې د ایکوسیستم په توازن کې هم ځانګړی رول لري. په دې ویډیو کې به تاسو سره د لیوانو د ژوند ډول، د هغوی د ښکار طریقه، ټولنیز تنظیم او دا چې دوی په نړۍ کې چیرته ډیر موندل کیږي شریک کړو. راځئ د دې پټ او زړه راښکونکي حیوان په زړه پورې نړۍ ته یو ځای سفر وکړو. لیوه د ځنګل خاموش بادشاه. لیوه یو له هغو حیواناتو څخه دی چې له ازل نه تر نن ورځې د طبیعت په زبرځواکۍ کې ځان ته ځانګړی مقام ساتلی. دا حیوان نه یوازې ښکار کوونکی دی، بلکې یو هوښیار، ټولنیز او ډیر منظم موجود هم دی. د لیوه حضور په طبیعت کې یو توازن راولي، ځکه چې دا د نورو حیواناتو د شمیر کنټرول کې مهم رول لري. لیوه د سپیو له کورنیو څخه یو وحشي غوښه خوړونکی حیوان دی. د لیوه بدن اوږد، قوي او عضلاتي دی. خوله یې لویه ده او غاښونه یې داسې جوړ شوي چې د ښکار ژوي په اسانۍ ټوټې کولی شي. دا حیوان د خپل تیز نظر، پیاوړو پښو او تیز فکر له برکته ښکار ترسره کوي. لیوان عموماً د ځنګلي، غرنیو، یخنیو او نیمه صحرایي سیمو اوسیدونکي دي. افغانستان، هند، ایران، روسیا، رومانیا، پولند، جرمني، کاناډا، الاسکا، مونټانا، منځنۍ اسیا او منځني ختیځ د ځینو هیوادونو په لرو پرتو غرونو کې اوسیږي. لیوان د خپل چاپیریال سره ډیر ژر عادت کیږي، که یخه سیمه وي یا هم توده. لیوه د خورا قوي ښکار کوونکو له ډلې څخه دی. دوی اکثره د شپې ښکار کوي، ځکه د شپې له ارامه فضا او تیارو څخه د ښکار لپاره ښه استفاده کوي. په افغانستان کې لیوان زیاتره په غرنیو سیمو او ځنګلي سیمو کې ژوند کوي. په ځانګړي ډول د هندوکش، سپین غر او د کابل چاپیر غرنیو سیمو کې لیدل کیږي. همدارنګه د بادغیس، غور، بدخشان، نورستان او کونړ ځینې سیمې د لیوانو لپاره مناسبې هستوګنې دي. لیوان معمولا د کلیو او لرې پرتو غرنیو سیمو په لرې ساحو کې ژوند کوي، چیرې چې ښکار او ځنګلي چاپیریال موجود وي. ګیدړ، پسونو او نورو ځنګلي حیواناتو ښکار کوي. په ټولیزه توګه د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې لیوان د وحشي ژوند یوه مهمه برخه ده، خو له انسان سره د شخړو او د هستوګنې له کمښت سره مخ دي. لیوان په خپل منځ کې له یو او بل سره نږدې اړیکې لري او ګډ ښکار کوي. دا ټولنیز جوړښت د نورو لویو حیواناتو ځانګړتیا نه ده. لیوان ځانګړی غږ لري چې ډیر قوي او پراخ وي. د دوی غږ یا غرغره له 8 کیلومتره واټن څخه اوریدل کیدای شي. لیوان د ښکار پر مهال ګډ کار کوي. ښځینه لیوان اکثره په ډلې کې ښکار کوي او د ښکار حیوان نیولو لپاره ستراتیژي جوړوي. لیوان د خپلو بچیانو لپاره ځانګړي پاملرنه لري. ښځینه لیوان بچیان په ګډه ساتي، روزي او له خطره یې ژغوري. د لیوانو ورېښم نه یوازې ښکلا لري، بلکې د دوی په ټولنیز موقف کې هم ارزښت لري. د نارینه لیوانو اوږده او قوي غاړه د هغوی د ځواک نښه ده. لیوان اکثره د ورځې لویه برخه په خوب تیروي، خو کله چې ښکار کوي ډیر تیز او فعال وي. لیوان د شپې د لیدلو لپاره ځانګړي سترګې لري او کولای شي چې د شپې شاوخوا چاپیریال ښه ورباندې وویني. لیوان د خپلې ټولنې د غړو په چلند کې حساس وي او ډیر ژر د خطر په اړه یو او بل ته خبرداری ورکوي. نارینه لیوان د خپلې سیمې د ساتلو لپاره سختې جګړې کوي او د غاړې د ویښتو اندازه د هغوی د ځواک نښه ده. دا د لیوه په اړه جالب او په زړه پورې معلوماتو چې تاسو ته مو وړاندې کړو. لیوه نسبت له نورو حیواناتو سره داسې ځانګړنې لري چې په نورو حیواناتو کې نه موندل کیږي. له موږ سره اوسئ، د نورو جالبو ویډیوګانو د کتلو په موخه موږ وڅارئ.